سلامونه او نیکې هیلې. نن بحث کوو د طبابت اخلاقو، یعنی ام، دا څه به وشو. داسې. طبابت اخلاق چې په نړۍ کې ډېر د اهمیت وړ دی، بالخصوص په نوي عصري دور کې. نو متاسفانه په افغانستان کې د طبابت دغه بخش ته ډېر پام نه دی سوی، او که سوی هم دی په هغه اندازه نه دی عملي سوی چې باید وسي. او د طبابت د اخلاقو عملي کول د کنټرولینګ باډي چې په موږ تاسې په افغانستان کې صحت عامه لرو، د هغه وظیفه ده. نو راځو د طبابت څلور اصولو ته چې د طبابت په اخلاقو په مضمون کې ډېر د اهمیت وړ دي، او د طبابت ټول نور فرعي اصول په همدې دغه اساسي اصولو باندې ولاړ دي. د هغه د جملې څخه اول چې دی اټانومي ده. اټانومي دې ته وایي چې د مریض د تداوي د انتخاب احترام کول. یعنې څه؟ یعنې که چیرې یو مریض تداوي انتخابي، باید دغه احترام وسي کومه تداوي چې د ځان د انتخاب کړې ده. بل مثال یې در کوم. یو مریض تشخیص کیږي، هغه په تریخي کې ډبرې لري، او ډاکټر ورته وایي چې دا عملیات غواړي. مریض وایي نه، زه عملیات نه کومه، ما ته دوا راکړه. نو د مریض د دې انتخاب باید احترام وسي. مریض ته باید توهین ونسي، مریض باید تحقیر نسي، مریض ته باید بدو بلا ونه ویل سي، او یا هم د خپله تداوي چې د انتخاب کړ د پر مریض باندې په زور تطبیق نسي. دې ته اټانومي وایي. او متاسفانه موږ د داسې شي سره ډېر په افغانستان کې مخ کې یو چې حتی مریض ته د تداوي د انتخاب حق نه ورکول کیږي. چې هغه بیا جلا مو باس دی، په هغه ته ډېر نه ځمه، خو هغه صرف هغه اصول یې بیانومه. دوهم دا دی بینیفیشنز. اوس بینیفیشنز دې ته وایي چې مریض ته بهترینه تداوي انتخابول. اوس به نو تاسې وایي چې اوه، دا خو د اټانومي سره په تضاد کې رالی. نه، د اټانومي سره په تضاد کې نه دی راغلی، ځکه مریض ته بهترین انتخاب کوي. مثلا تا ته دوې ګولۍ پرتې دي مخ ته دي، او ته پوهېږې چې دا یوه ګولۍ ډېر ښه کار کوي او دا بله لږ ښه کار کوي. نو تا هغه بهترینه ګولۍ ورته انتخابوې. ته خپل شخصي ګټه په نظر کې نه نیسې، ته د مریض ګټه په نظر کې نیسې. مثلا یوه کمپنۍ راځي، یوه دوا درته راوړي، ته په پوهېږې چې دا دوا دونه ګټوره نه ده، ولې ته د مریض ګټه په نظر کې نیسي، هغه بهترین دوا ورته انتخابوي. دا یو مثال. بل مثال یې دا دی، یو مریض د اپنډیسایټس دی، مثلا د اپنډکس سوی دی، په عام اسلام ورته اپنډکس ورته اپنډکس سوی دی، او دلته د مریض دپاره بهترینه تداوي انتخابول دا دي چې هغه باید جراحي عملیات وسي. که ته چیرې مریض ته دا وایي چې او دا د نس درد دی، ته په پوهېږې چې دا اپنډیسایټس دی، او ته مریض ته دا وایي چې دوا وخوره، انټي انفلمیټري دواوې دي او د درد دواوې دي، دا وخوره، عملیات ته ضرورت نشته، ګوندې خدای سم سي، څه خبره نشته، که چیرې ډېر په عذاب شو بیا راسه. دا نه دی سي، ځکه تا مریض ته هغه بهترینه تداوي انتخاب نه کړه. دریم چې دی نن ملیفیشنز دی. پر دا بینیفیشنز او اټانومي باندې بیا وروسته راځم باس کوم. نن ملیفیشنز دې ته وایي چې مریض ته زیان نه رسول. do no harm. do no harm دې ته وایي چې کله ته مریض تشخیصي او تداوي ورته شروع کوي، ته باید په دې پوه سې چې د زما د تداوي څخه مریض ته ګټه ورسیږي، نه دا چې مریض ته تاوان ورسیږي. مثلا مریض ته دې یو انټي بیوټیک شروع کړي، اوه دا انټي بیوټیک خو کار ونه کوي، بیا بل ورته شروع کړي، یا 3-4 رقم انټي بیوټیک دې په بل بلا کې شروع کړله چې دا به کار وکړي، هغه به کار وکړي. انټي بیوټیک دې شروع کړله، او د دې ترڅنګ چې دې انټي فنګل دې شروع کړله، انټي وایرل دې شروع کړه چې
یو نه یو خو به کار وکړي. نو دا چې دی دا مریض ته زیان رسولی، د مریض پښتورګو ته دې زیان ورسوي، د مریض پر اینې د فشار راوستي، ځکه د مریض په اینه کې دا میتابولیزم کېږي، میتابولیزم سرته رسېږي. او همدارنګه د مریض معده دې خرابه کړله، پر معده باندې زور راځي. او د دې ترڅنګ چې دی د مریض ته اقتصادي تاوان رسېږي. نو مریض ته زیان رسول دا یو د مهمو او اساسي اصولو څخه دی د طبابت. بل چې دی د عدالت تطبیق دی، دا هم د طبابت د اصولو څخه یو مهم اصل دی چې د ناروغان ترمنځ عدالت تطبیق کول. یعنې څه؟ یعنې دا که چیرې یو شخص تا ته راسي معاینه خانې ته او هغه یو غټ شخصیت وي، په اصطلاح پیسه‌دار وي، تجار وي، کومندان وي، او بل شخص ته غریب مسکین بیچاره ولاړ وي او مثلا په نوبت کې دی او تا هغه بل را مخته کې د نوبت واخې، دا د عدالت تطبیق نشو. نو کله چې دا څلور اصول مراعات نشي په طبابت کې، نو نتیجه دا رامنځته کېږي چې د مریض او ډاکټر ترمنځ بې اعتمادي رامنځته کېږي. کله چې بې اعتمادي رامنځته سوه، د هغه طبابت یا د هغه په کومه ساحه کې چې دا طبابت عملي کېږي یا کم شخص چې دا طبابت عملي کوي، د هغه حیثیت خرابېږي. او کله چې حیثیت خراب شي، بیا هغه اعتماد مریض په ډاکټر نه کوي او ډاکټر یې په مریض نه کوي. نو بنان د طبابت دغه څلور اصوله عملي کول ډیر مهم دي. که څه هم په دې کې د عامې روغتیا د وزارت، د عامې روغتیا د ریاست ډیر مهم رول دی، خو بیا هم ډاکټران باید یوازې دا ډاکټران نه دي. یو شی باید زه ووایم چې یوازې ډاکټر دپاره نه دي دا، ډاکټر، نرس، لابراتوار والا، همدارنګه هر هغه څوک چې د طبي بخش سره تړلی وي، هغه ټولو باندې دا عملي کېږي. دا ټول اصول د هر بخش چې د طبابت پورې تړلی وي دا باید عملي سي. نو که چیرې دا څلور اصول د طبابت د هر هغه شخص باندې عملي سي چې په طبابت پورې تړل دي، نو هغه د مریض او ډاکټر ترمنځ د اعتماد یو پل جوړیږي. کله چې د اعتماد یو پل جوړ سو، بیا مریض په ډیر غټ زړه و ډاکټر ته ورځي. نو کوشش وکړئ چې دا څلور اصول خپل په معاینه خانو کې، خپل په د مریضانو په کتنځایو کې دا مراعات کې. بینیفیشنس مریض ته د بهترینې تداوی انتخاب کول، مریض ته بهترین تداوی انتخاب کول. اټانومي مریض ته حق ورکول چې خپل ځان ته تداوی انتخاب کړي. یو مریض راځي درته هغه وایي زه زما تعویضونه کوم، دا د مریض د پاره د اټانومي د نظر څخه د مریض حق دی چې هغه وایي زه دا تداوی نه کوم. ته باید د مریض توهین ونه کړې. ته باید مریض ته ونه چې اوه تعویض یې د دې سره څه یا فلانه ده. نو د مریض احترام کول چې دی وایي زه تداوی نه کوم ګر سره. نو د مریض د فیصلې د ډیسیژن احترام کول، او بینیفیشنس مریض ته بهترینه تداوی انتخابول، نن ملیفیشنس مریض ته زیان نه رسول، او څلورم چې دی د عدالت تطبیق دی. کله چې دا څلور اصول په طبابت کې عملي سي، د مریض او ډاکټر ترمنځ هغه مشکلات چې موږ په وطن کې لرو تقریبا تر یو څه حده پورې راکمیږي. بیا به د خیر سره په دومه برخه کې نور بحث هم وکړو چې د هغه څخه وروسته د طبابت د اصولو هسته ده چې پر هغه بحث کوو. انشاءالله په دومره برخه کې په تفصیل سره بحث کوو.